د افغانستان جلا وطنه پخوانی ولسمشر اشرف غني په خپل اختریز پیغام کې ویلي نږدې شپږ میاشتې مخکې مې له تاسو سره په خبرو کې وویل چې ملت د ژوند او بربادي ترمنځ په دوه لارې ولاړ او له یو سخت خو ضروري انتخاب سره مخ دی. ښاغلی غني وایي له هغه راهیسې مې له تاسو سره د خبرو مخه نیول شوې او غږ مې غلی شوی و. په دې موده کې مې سره له دې چې اواز نه در رسېده زړه مې یوه شېبه له تاسو لرې او بېخبره شوی نه دی. ولسمشر غني په خپل اختریز پیغام کې چې د می په 26مه نیټه د عرفې په ورځ په خپل ټولنیزو پاڼو خپور کړی ویلي نن د رحمت په دې ورځ بیرته تاسو ته درګرځم او هغه نیمګړی بحث له هماغه ځایه پیلوم ځکه په دې دومره میاشتو کې نه یوازې انتخابونه پر خپل ځای پاتې نه دي بلکې وضعیت لا ډیر بیړنی شوی او دوه لارې د ګړنګ تر غاړې رسېدلې ده. جلا وطنه ولسمشر اشرف غني د لوی اختر ته مبارکۍ د وړاندې کولو ترڅنګ وایي موږ د اختر خوشحالي په داسې حال کې لمانځو چې په زړه کې مو د هغو هیوادوالو داغ لا تازه دی چې په کابل، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې د بمباریو له امله شهیدان او ټپیان شوي دي. ټولو غمجنو کورنیو ته تسلیت وایم. دغه راز پاکستان ته وریادوم چې افغانستان ته د مشرق د علامه شاعر اقبال له سترګو وګوري، په ارزښت او وقار یې ځان وپوهوي او درک دې کړي چې آسیا د خپل زړه له ثباته پرته ثبات ته نشي رسېدی. دا تصور دې هم له سره وایستل شي چې استعماري کرښې زموږ دردونه جدا کړي دي. ښاغلی غني زیاتوي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ خویندې او ورونه ورته درد زغمي چې هغه هم زموږ خپل درد دی. ولسمشر غني وړاندې وایي سږکال لوی اختر په داسې حال کې را رسېدلی چې په سیمه کې بېساری بدلون رامنځته شوی او د جګړې لمن زموږ تر ګاونډي ایران او د خلیج هیوادونو پورې غځېدلې ده. په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو په ګډون میلیونونه انسانان زیانمن شوي، بېځایه شوي او د خپل برخلیک په اړه له ژورو اندېښنو سره ژوند کوي. په داسې حالت کې چې ټوله سیمه د بدلون په حال کې ده بې پروا پاتې کېدل د معنا لري چې نور خلک به ستاسو پر ځای پریکړې وکړي. په دغو شرایطو کې سیمه ییزې همکارۍ ته تر بل هر وخته ډېره اړتیا ده چې اساسي کلي یې زموږ په ګران هیواد کې ده. له همدې امله اقتصاد محوره تګلاره زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه ده چې ترلاسه کول یې د افغانانو د ټولو ملي ظرفیتونو یووالي ته اړتیا لري. ولسمشر غني وایي نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ څو وویني چې په افغانستان کې څه بدلون رامنځته کیږي، خو دا انتظار چې له ناهیلۍ سره مل و اوس د پای ته رسېدو په حال کې دی. زموږ هیواد په بېساري ډول منزوي شوی او نږدې ټول لوري اوس افغانستان نور د یو ګاونډي په توګه نه بلکې د امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. جلا وطنه پخوانی ولسمشر اشرف غني خپل اختریز پیغام په دې جمله پای ته رسولی چې حتی هغه کسان چې حاضر وو حاکمې ډلې ته فرصت ورکړي اوس په ښکاره وایي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دي. اشرف غني په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته په عربي متحده اماراتو کې اوسېده، خو اوس له دې اختریز پیغامه داسې ښکاري چې هغه کوم بل هیواد ته کډه شوی. ځینو پخوانیو افغان چارواکو راپور ورکړی چې ښایي لبنان ته تللی وي.